السلام علیکم. احمد کوټوالی ما او الله دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ اوسئ. خدای دې زموږ وطن کې سوله راوړي. مخکې ویډیو کې ما ذکر کړی و چې یو چینل مې په پښتو کې جوړ کړو چې د موبایلو باره کې تاسو له معلومات درکړم. نن سبا د کوم موبایلو مارکیټ دی او مارکیټ کې کوم موبایل ډېر کش کې روانې دي. د ګلیکسي مقابلې کې چې اوپو راوتلي دي، هوایي راغلي دي، MI راغلي دي، داسې ډېر ماډل په ډېر سور کې روانې دي. د یو بل سره په مقابلو کې دي، د یو نه بل ښه ماډل یې راوباسي بازار ته. ما هم داسې یو فکر وکړه چې یو چینل داسې وي چې په پښتو کې تاسو له زه د موبایلو معلومات درکړم، ځکه چې په یوټیوب کې ما سرچ وکړه تقریبا هر ملک په هر ژبه کې د هر ماډل موبایل ریویو وړاندې کوي، خلکو له ښیي چې دغه موبایل دغه صلاحیتونه لري، دغه ناکامیانې لري. ما هم سوچ وکړم داسې یو چینل په پښتو کې هم پکار دی چې هغه ورونه چې د موبایلو شوقیان دي، د موبایلو شوق لري، هغې ته باید چې د موبایلو ریویو وړاندې شي چې کوم موبایل روان دی، کوم ښه دی، کوم ښه نه دی. او ډېر داسې ورونه شته چې موبایل یې استعمالوي خو په ډېرو اپشنو یې نه پوهېږي. نو زه د موبایل سره چې د کوم موبایل ریویو وړاندې کوم، هغې سره به تاسو د هغې په دویم ویډیو درې ویډیو کې د هغې سیسټم باره کې هم خبرې کوم، USB باره کې به خبرې کوم چې سپورټ کوي نه سپورټ کوي، داسې ډېر معلومات یا نیټورک سیټنګ. نو زه به کوشش کوم انشاءالله چې په پښتو ژبې کې په اسانه سره تاسو له د موبایل ښه والی، صفتونه او بدوالي وړاندې کوم چې دغه صلاحیتونه لري، دغه ناکامیانې لري. او انشاءالله تاسو نه امید کوم، یقین کوم چې لایک او سبسکرایب وکړئ، ځکه چې پښتو چینل دی، پښتنو ورونو دپاره دی. نو تاسو به دا هیلپ کوئ، ما سره کومک به کوئ، ملګرو سره به یې شیر کوئ، په دې خاطر چې دا یو که په یو طریقې ولیدل شي نو د پښتو ژبې له خدمت هم دی. نو الله دې زموږ وطن کې امن راوړي. تاسو له زه نن د اوپو F9 باره کې معلومات در کوم چې اوپو F9 څه صلاحیتونه لري او څومره سټوریج لري، څومره ریم لري. نو موږ سره اوسئ انشاءالله. اوپو F9 ډېر ښایسته رنګونو کې راغلي دي، تقریبا هر یو رنګ ډېر دلکشه او ډېر ښکلي زړه راښکونکي رنګونه دي، واقعا چې په رنګونو کې خاص خوارین شوي دي. ډایمنډ ډکنې کې راغلي دي، په لیټ غورځېدو سره ډکنه مختلف رنګونه بدلولی شي. ډېر ښکلی حساس او ښایسته فنګر لاک لري، ډېر معمولي اشارې سره لاک کولاولی شي. او مخامخ فرنټ کیمرې تقریبا 15 میګا پکسل او مین کیمرې 14 میګا پکسل ده. پروفیشنل کیمره هم لري. او که لاړ شو د دې سیټنګ له اباوټ لاړ شو نو په تقریبا 4 GB رام او 4 GB سټوریج هم راغلي دي، او تقریبا 6 GB رام او 130 GB سټوریج کې هم راغلي دي. واقعا چې اوپو F9 د سیګنل د لحاظ نه ډېر ښکلي دي. تقریبا د اوپو ډېر سیټونه د صلاحیت لري چې سیګنل کې ډېر قوي دي. اکثره په افغانستان کې د سیګنلو مسله وي. اوپو تاسو په سیګنل کې نشي خفه کولی. که تاسو نور ماډل موبایل په هغه ځایونو کې یوز کوئ، استعمالوئ چې هلته سیګنل د موبایل کم وي، تاسو اوپو چک دپاره یوسئ، نه به سیګنل د لاسه ورکوي او نه به په انټرنیټ کې خفه کوي. واقعا چې اوپو F9 د استعمال وړ سیټونه دي. زه خپله د ډېر وخت نه اوپو F9 استعمالوم، واقعا چې د استعمال لپاره ښه دي. او چارجنګ بیس پکې ډېر ښکلی راغلی دی، یعنې په اسانۍ باندې خپل دغه د لاسه نه ورکوي، یعنې چارج سیسټم یې ډېر ښکلی راغلی دی. تقریبا اوسه پورې چا د اوپو نه شکایت د چارج نه یې کړی. ډېر ښکلی چارجنګ بیس ورکې لګولی دی. باډي ډېره ښکلې او سلیم راغلی. وزن یې تقریبا 100 ټوټل 159 ګرامه دی. فول ډسپلی کې راغلی دی چې بغیر د کیمرې نور مکمل ډسپلی ده. ټچ ډېر حساس او ښکلی راغلی دی. یعنې واقعا چې اوپو F9 که تاسو واخلئ نه مو پښیمانه کوي. زه خپله د څو وخت نه تقریبا دا استعمالوم. واقعا چې ښه سیټونه دي. د کیمرې فوکسینګ لکه وګورئ، د ډسپلی برایټنس لکه وګورئ، که د موبایل ټچ ته وګورئ، بیا که د انټرنیټ سپیډ له وګورئ، تقریبا چې واقعا اوپو باندې پیسې ضایع نه ځي. که د اوپو شوق لرئ F9 ښه سیټونه دي. د اوپو یو بل صلاحیت دا دی تقریبا چې د اوپو هر ماډل باډیانې په بازار کې په اسانۍ پیدا کولی شئ. بدلېدل ډېر اسانه دي، چې بدله شي بالکل فکس راځي، یعنې دومره خاص مشکل درله نه جوړوي، نه معلومېدی شي چې باډي بدله شوې ده. او ټول نه سپیشل او ډېره خاص خبره چې د اوپو ده، د ګلیکسي تقریبا هر ماډل موبایل چې دی که د هغې تاسو نه ډسپلی سکرین خراب شي نو تقریبا 80% د هغې د سکرین قیمت وي.
تقریبا که د 100,000 موبایل وي نو تقریبا 14,000 15,000 د هغې صرف ډسپلی قیمت وي. اوپو کې دا ځانګړی صلاحیت دی چې د اوپو هر څومره قیمتي موبایل وي ډسپلی نرخ یې ډېر ښایسته دی، ډسپلی ډېره په اسانۍ لاسته راتلی شي. اوس که د تقریبا 100,000 موبایل وي او د هغې ډسپلی خرابه شي نو تقریبا په 2,000 افغانۍ باندې تاسو په اسانۍ باندې 2,000 2,500 افغانۍ باندې په اسانۍ باندې د هغې ډسپلی لاسته راوړی شئ. او ما مخکې د چارجینګ بیس په باره کې ویلې ډېر ښکلی چارجینګ بیس پکې راغلی دی، یعنې په ډېر وخت نه تقریبا زه اوپو استعمالوم، ډېر ماډل ما استعمال کړی، ډېر ماډل ما خپلو مشتریانو له ورکړلی، خو د چارجینګ نه چا د دې شکایت نه دی کړی. ډېر ښکلی چارجینګ بیس یې پکې لګولی. زه به پر روانو ویډیوګانو کې تاسو له د اوپو د نیټورک په باره کې، د یو اس بي فلش جګولو په باره کې معلومات کوم. داسې ویډیوګانې به جوړوم چې د اوپو فلش سره کوم جګوي، نیټورک سره کوم چینج کولی شي، 3G 4G څنګه کولی شي. اکثره دلته د آنلی 3G ډېر خلک شوق لري، هغه هم په اوپو کې ډېرو ماډل کې نه دی راغلي. د هغې طریقه به درته ښیم چې آنلی 3G څنګه کولی شي. نو بیا هم د ویډیو په منځ کې بیا خواهش کوم چې لایک او سبسکرایب خامخا وکړئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. د پښتو چینل دی، په پښتو ژبې کې دی، او زما به کوشش دا وي چې ښه معلومات در راجمع کړم، ښه معلومات در وړاندې کړم. تاسو به ستاسو به دا کوشش او یو خواهش به وي تاسو له چې لایک او سبسکرایب خامخا وکړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. او دغه چینل په پښتو کې جوړ شوی، د پښتو ژبې لپاره جوړ شوی. نو انشاءالله ښه ماډل به در راخلم، ښه معلومات به در جمع کوم، او د اوپو هر ماډل به تاسو له باقاعده د هغې په هر څه باره کې معلومات درکوم. په روانو ویډیوګانو کې به د اوپو د نیټورک باره کې د خامخا لیدلو نه مننه. او اخر کې یو ځل بیا ریکوست کوم، خواهش کوم چې لایک او سبسکرایب خامخا وکړئ، او یو نړۍ مننه.